ګرانو دوستانو په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر په تیزی سره چلیږي چې د حسنین قاتل ضمانت وشو او هغه رها کړی شو. نو د دې خبرې حقیقت څه دی؟ آیا رښتیا د حسنین ضمانت منظور شو او هغه رها کړی شو؟ ځکه چې ډیر خلک د دې خبرې د حقیقت نه ځان خبرول غواړي. ګرانو دوستانو دا کومه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې وایرل شوی او ورسره ویل کیږي چې د حسنین ضمانت وشو او هغه رها کړی شو، نو اول خو زه تاسو د دې خبرې نه خبرول غواړم چې دا مکمل دروغ دی، ځکه چې څو ورځې وړاندې حسنین خپل ویښته کټ کړي وو. نو ګرانو دوستانو دا ویډیو زړه ویډیو ده او هسې چا افواه خوره کړې ده. او بله دا چې د حسنین ضمانت کېدل دومره اسان کار نه دی، ځکه چې دا یو قاتل دی او د پاکستان په قانون کې د قاتل سزا سزای موت یا عمر قید دی. نو اوس د حسنین ضمانت ډیره زیاته ناممکنه ده، خو لیکن په دې یو حال کې د حسنین ضمانت کېدلی شي که چېرې د حسنین مور حسنین معاف کړي او دته د خپل خاوند قتل وبخي. نو ګرانو دوستانو د دې په حواله کې تاسو څه رایه لرئ؟ آیا د حسنین مور له پکار دي چې حسنین معاف کړي او که نه؟ خپله رایه موږ سره په کمنټ کې شریکه کړئ.